باندې دا باز تاسو په مخ کې ما شروع کړم چې الله پاک تا سره درخواست د هدایت کوي اهدنا الصراط المستقیم وای اوس الله پاک د صراط مستقیم بیان پخپل کوي چې سملار د کوم خلق لار ده او دا موږ د سملار د پاره د کوم خلق انتخاب کړي اجزانو سملار چې دا هغه صرف د انبیاء علیهم السلام لار ده سملار صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده بیا سملار دا هغه خلق لار دا چې کوم خلق الله د پیغمبر د مرګرتیا د پاره منتخب کړي سملار دا هغه خلق لار دا چې د چا عمل او د چا وینا دا به یو وه د کوم خلقو چې عمل یو شی وي او وینا بل شی وي عزیزان دغه خلق انعمت علیهم ندي منافق وی هغه چاته چې داغه په زړه یوی او په خوله بلې دیتا منافق ہوئی اس مونگا انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم خلق منافق بے دین دی اللہ نہ باغیان دی کورونه ټول بی دین دی دا هغه خلق وینا تا او دا غیر عمل ته چې دا موږ سم نه ورو اجدان کتا سو خیالو کی دے وقت کی دنیا ټوله دې قهر اختدا او زبط صرف جادر تکوما عبدالرحمن بابا خبره ده ویا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا دنیا ټوله بے مهر بے وفا شو د دنیا رخ ټول بل طرف ته دی هغه تفصیلاتو کې بس یو هغه تاسو ګورئ نو واورئ موجوده وخت کې تاسو وګورئ هغه خلق ته مونږه په سم لار روان وایو
چې کوم خلق د الله نه سرکش او باغي دي، خبرې د غرور او د فرعونیت دي، د کورونو ماحول ټول د خدای نه سرکشانه او باغیانه دي. من دنیا ټوله په هغه خلقو پسې روانه. یا خو ما ته دا ځان کله لیونی ښکاري، او یا دا قوم ټول لیونی دی. په دې وخت کې دا قوم په دې نه پوهېږي چې انعمت علیهم کم مخلوقو، دا هغه مخلوقو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه خندق کې مورچې کنستې، او ده په خپله پکې و. درې ورځې شوي دي چې صحابو ته روټۍ نشته. نو هغوی د لوږې نه خېټې پورې کاڼي وتړل چې د املام را کوپه نه شي. قوم راغی د صحابو ته وایي چې دا اسلام دی چې نن درېمه ورځ ده چې تاسو مورچې کوئ او روټۍ نشته. راشي بیا کفر ته هر څه ډېر دي. صحابو د مورچې نه ورته سرونه راوویسته او ورته وایي چې نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. منګه اسلام پر خپل بیا کفر تتلل روټۍ دپاره. نحن الذين بايعوا محمدا، من هغه خلک یو چې موږ بیعت کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او په څه شي بیعت کړی دی؟ علی الجهاد ما بقینا ابدا. بیعت هم په دې کړی دی چې تر څو ژوندي نو یا رسول الله تا د ناموس دپاره به موږ سر په تلي کې ایښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واورېد چې دې صحابو خېټو پورې کاڼي تړلي دي د لوږې نه، نو هغه ورته لمن اوچته کړه او ورته خېټه وښوده، نو هغه دوه کاڼي خېټې پورې تړلي. عزیزان، سردار د ملک او سردار د قوم هغه سړی پکار دی چې توګې او هغه در سره ځم سم چې دی په خېټې پورې د لوږې نه کاڼي تړلي.
دا عقل به دې قوم کې څوک چې دا سر به دې قوم پورې څوک تړي چې چا کې دا عقل راشي ویم کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن مال دخاور تیو دیو نہ ملاوی گی اور استاد کور میں چراغان جوڑ دے اس دا عقل دے قوم دے سوکر عزیزان 43 کالو شد پاکستان شریف چې دا الله سرم پریخه ده او د بنده اسره کوي وي د خپل حشر ته وګورئ او د خپل انجام ته وګورئ عالم صدر زامنم بیو امه کړی دي در په در خاورې په سر ګرځي جونیئر کلرکی ورته نه ملایي ایم اے کړي تیر ورځو کې یې سکارنو چوک کې یو کیمپ لګېدلی و د ډاکټران ډاکټرین کړی ده راته نوکري نه ملایي نو زه په تېرېدم دا شعر رایاد شو چې مجنون ډاکټر ته تللی هغه چې نبض کتلی دی نو وی چې نور خو جوړې خو تا ته د عشق بیماری ده د عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشي مجنون نو توبه خدای رحمان بابا عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشه طبیب ته وایي رحمان بابا ورته وایي چې ښه عشق نه توبه وباسه ویلی ویل ډېره ښه ته را روان شو په لاره تصور کوي او خپل محبوب په تصور دنیا کې راولي او دا شعر یې وایي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تھا ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا خبردارې چې د حال تر دا بدتر ستا په عشق راته طبیب ویلې چې د عشق نه توبه نه باسي خدای دې دې نه زیات بیمار کا ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا خبردار چې د حال تر دا بدتر چې دې نه زیات ما دا کیمپونو والا بم یا چیرمنانو یا به سکرټریانو یا به لالکورتیانو یا به څه خو به وکړو انجام ورته خدای وکړو وجه څه ده چې ته د بنده اسره کې تاسو چې په الیکشن کې کوم کینډیډیټ سره ګرځي د الیکشن کې نو هغه تصور دا کوي چې کله پاس شو نو وګورو ژوندي زمری ژوندي زمران وګوره ژوندي ګیدړان دي ګوره یې که نه ژوندي ګیدړان تاسو خیال الله درته وښایي دور راشي او وخت راشي هېڅ نشي په دې ټکي ځان پوه کوي تاسو خدای پوه کړم په دې ټکي ځان پوه که د لاس او د ژبې زور دې نه و
کې دا ایمان وساته، ایمان چې خدای زما د ټولې زندګۍ مالک صرف ستا ذات دی، زما د ژوند خیر او شر چې دی صرف ستا په لاس کې دی، د بنده په لاس کې دی. بنده به چې وي او د خیر او شر به د هغه په لاس کې چي. تاسو کته چې د خیر او شر مالکان بندگان ګڼلي د هغې انجام یې وکړ، رسوا او ذلیل د زمانې شو، خاورې شو، نیست و نابود شو، نام و نشان یې ورک شو. معاشره به په هیڅ وخت کې د بنده نه کوي، اسره به صرف د خدای کوي. دا هغه خدای دی چې ته به اسره د څه شي کې د روټۍ به کې. تاسو دا حیوانات وګورئ، ځناور نوکري نه کوي، مزدوری نه کوي، دکانونه نشته، ټیکي نشته، هیڅ نشته. او هر حیوان او ځناور چې سهار را پاسي الله ورته د شپې شپې تیاری د خوراک کړی که نه کړی؟ د شپې په دې کټونو کې دا کټمل وګورئ، کټمل پېژنئ؟ کټمل کټونو کې وګورئ، دیو بوله چرته ځسکلله، د خوراک چرته کوي، ټول جمع د کټ په ګور کې باندې ناست وي، ټایم په ټایم خوراک ورته وررسي. په کوم ځای کې الله پاک د زندګۍ مالک وګڼه، هر څه به تا پسې منډې وي. هارون الرشید په ښکار وته، وزیران ورسره وو، ښکار یې وکړو، غوښه یې وریته کړې وه، خوړی یو کارغه راغی، د هارون الرشید د مخې نه روټۍ وتښتوله. هارون الرشید په اس سور شو، ورپسې منډې کړې چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاه د مخې نه روټۍ وتښتوله. اوس بادشاه و چې هغه نه شو کولی، کارغه مخکې او دی ورپسې، کارغه د یو غره نه هغه غاړه واورېد، دی هم ورپسې ورغی. د غره نه هغه غاړه چې ګوري یو سړی دی تړلی پروت دی، دا لاسونه یې داسې شاته او خپې په پټکي او څادر داسې تړلی پروت. د کارغه روټۍ یوړه او دې سړي له په خوله کې ورکړه. چې هارون الرشید ورورسېدو، کارغه والوتو. چې والوتو ته تپوس یې وکړو دې سړي نه چې څوک یې، څه بلا یې، دا څه چل دی؟ هغه یې صاحب په لاره روان وم، سوداګر وم، غلو ونیوم، پیسې رانه واغستې وه، په خپل څادر او پټکي یې وتړله او دغسې پروت وم. څومره موده وشو؟ 2 میاشتې وشو. روټۍ او اوبه څه چل کې؟ ویل چې کله نه غلو تړلی ما او هغې رانه تلي دي، دا کارغه ټایم په ټایم اوبه م راوړي او روټۍ م راوړي او ما له په خوله کې راکوي. مولانا روم وایي چې السببها بگذر تقوی طلب، السببها بگذر تقوی طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. السببها بگذر تقوی طلب،
تا خدا روزی رساند بے سببو ہی پریگدا تقوی کا خدای سره جوړ کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا چې خدای سره دې جوړ وشو تا خدا روزی رساند بے سبب نو الله دروټای بے سبب درلیږي اے ذریعہ وجه بنی اور روټای بدل پسې راشي ستا روټای به تا پسې راشي چې تقوا وکړي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي او د بنده اسره پرېږدي والله العظیم په منبر رسول ناست یم ما په زندګۍ کې د بنده اسره نه ده کړې په زندګۍ کې سیاست زمون د ملک یو لعنت دی یو سمندر دی د لعنت چې دا قوم پکې غرقاب دی ټول فراډ او دوکه ده ټول فراډ په دا قوم پکې لو دی ده خو وګوره چې